سلامونه ملګرو، امید ده چې ښه به وي، روغ جوړ به وئ. ملګرو نن زموږ ټاپک دی، نننۍ ویډیو کې به موږ د فیسبوک په فالوور باندې خبره کوو، یعنې فیسبوک باندې موږ څوک څنګه شي فالو کولی یا د هغې سیټینګ څنګه شي کولی. د هغې په باره کې به موږ نن ویډیو جوړو. نن به د هغې په باره کې موږ خبرې کوو. ملګرو بس دا یوه هیله مې ده چې چینل ورسره سبسکرایب کړئ. مننه به مې زه چې ځو فیسبوک ته اول ورځو، ګورو چې دا څنګه کیدای شي. اول د ټول نه مخکې به تاسو خپل ایج یعنې عمر دا به د 18 سال نه کم نه وي، چې بره یو خو کم نه وي. د 18 سال پورې به ورسوئ. مثلا که هغه عمر تاسو څنګه شئ ورسولی، هغې طریقه به هم درته زه درښیم دې ویډیو کې. تاسو به خپل پروفایل اوپن کړئ، کولاو به یې کړئ. دلته به راشئ تاسو خپل پروفایل ته. دا اخیری کرښه چې کومه ښکاري سی یور اباؤټ انفو، دا به تاسو کلیک کړئ. دې کې به تاسو خپل یعنې اخیره خط ته به راشئ، بیسک انفو کې. دلته ایندا تاسو ته ډیټ آف برث ستاسو ښیي، تاسو چې کوم درج کلی و دې کې د بره ګوټ کې دا ایت ښیي، ایډیټ. نو په دې باندې به تاسو کلیک ووهئ، دا به ایت کوئ، دا کولاو شي. نو په دې کې تاسو ته هم دا دی هغه ایئر برث ایئر هم درته ښیي، برث ډے هغه میاشت هم درته ښیي. میاشت یې مه چینج کوئ، صرف کال به یې چینج کړئ. تاسو فرض که دا کال څنګه، دا هم تاسو ته ټول کلونه ته ښیي. فرض که ستاسو 18 سال وي نو یو کال یې شاته کوئ چې عمر هم سیوا شي. بیا په دې کې فیسبوک په لحاظ باندې نور نه. دې نه هم چې چینج کړو، بیا به تاسو راشئ سیټینګ ته، اخري حد ته به راشئ سیټینګ ته. کوزه آی ډي کې چې کوم سیټینګ دی تاسو ته شو کېږي. سیټینګ دا سیټینګ اینډ پرایویسي، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته به راشئ، بیا به هم دلته سیټینګ به واخلئ. سیټینګ چې تاسو راواغستو، تاسو به دلته د پبلک پوسټ نه دی، دې کې هم ښیي، بره ته پرایویسي سیټینګ کې هم ښیي. دا پبلک پوسټ داسې دی چې دا اسان دی، دې کې نه تاسو دا شی کولی. په دې کې څلور واړه چې دا کوم دي، دا اولی دی، دویم دی، دریم دی او هم څلورم دی. دا ټول به تاسو په پبلک پرېږدئ، یعنې دا په پبلک کوئ. اولی هم په پبلک دی، دویم به هم په پبلک کوئ، دریم به هم په پبلک کوئ، څلورم به هم په پبلک کوئ. چې دا تاسو کله ټول په پبلک کړه، تاسو ته بیا هلته فالوورز یعنې کوم چې کسان چې ته ریکویسټ کوئ تاسو ایکسپټ کول نه غواړئ، نو بیا به تاسو ته هغه په فالوور کې شو کېږي. د دې نه مخکې چې کومې ریکویسټ شوي هغه ته نه شو کېږي. د هغې نه وروسته چې کله چې تاسو دا سیټینګ وکړو، د دې نه وروسته چې ته کوم ریکویسټونه رال او تاسو ایکسپټ نه کړه، بیا به تاسو ته په فالوور کې دغه کېږي، یعنې شوکۍ به تلته چې تاسو کومو کسانو فالو کړي وي کومو نه وي. نو امید دی نننۍ ویډیو همدومره وه، او که ویډیو خوښه شوي لایک یې څه کوئ، ملګرو سره یې هم شیر کړئ. چینل ورسره نوی چینل دی، مهرباني ده سبسکرایب یې ډېره مهرباني.